اسلام ټول انسانان په دریو برخو باندې ویشلي دي. څومره انسانان چې دي په مخ د ځمکه باندې دا د اسلام له نظره او د شریعت له نظره په دریو برخو باندې ویشل شوي. یوه برخه یې سوچه مؤمنان دي، الله دې موږ په دې ډله کې راولي. هغه څوک دي چې په ښکاره هم مسلمان دی او پټ هم مسلمان دی. هغه څوک دي چې قرآن عظیم شان له دوی نه په متقیانو باندې هم تعبیر کړی، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. او بیا 5 صفات سورة بقره کې ذکر دي. هغه څوک دي چې ایمان بالغیب لري، هغه څوک دي چې په سمه توګه باندې لمونځ ادا کوي، هغه څوک دي چې کومه سرمایه مونږ دوی ته ورکړې ده د الله عز وجل په لاره کې مصرفوي، هغه څوک دي چې په سماوي کتابونو باندې ایمان لري، قرآن کریم مني او ټول آسماني کتابونه مني. او 5م صفت دا دی چې وبالآخرة هم یوقنون، په ورځ د آخرت باندې هم دوی یقین کوونکي دي. دغه 5 صفاتو والا خلکو ته الله قرآن کریم کې متقیان ویلی دي. او وروسته بشارت الله ذکر کوي، اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. دا داسې خلک دي چې د الله عز وجل لخوا نه چې کوم هدایت دوی ته راغلی ده، کومه سمه لاره دوی ته ښودل شوې ده، په همغه سمه لاره باندې روان خلک دي. او دا هغه خلک دي چې کامیابي هم دوی ترلاسه کړي، دنیا کې هم به دوی کامیاب وي او په آخرت کې به جنت الله دوی ته نصیب کوي او د اور د جهنم نه به نجات وي. یوه ډله خلک په دې انسانانو کې دا دي، الله عز وجل دې موږ په همدې ډله کې راولي. او د دې ډلې متعلق قرآن کریم کې داسې الفاظ هم شته، اولئک حزب الله، دا د الله لښکر دی. داسې الفاظ هم شته، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، دا داسې خلک دي چې د الله عز وجل په لاره کې د الله د کلمې د لوړاوي په خاطر باندې جهاد کوي. او دا داسې خلک دي چې په ځینو آیتونو کې الله داسې تعبیر هم کړی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. په مؤمنانو کې داسې نارینه سړي موجود دي چې دوی په خپلو وعدو باندې په خپلو نظرونو باندې وفا کوي. الله سره چې کومې وعدې کړې دي هغه دوی پوره کوي. ځینې داسې دي چې د خپلې وعدې پوره کړې او د شهادت مقام ته ورسېدل، او ځینې بیا داسې دي چې شهادت ته منتظر دي. په ګڼو آیتونو کې په ګڼو صفاتو سره الله عزوجل دغه سوچه مسلمانان، سپېڅلي مسلمانان الله عزوجل قرآن کریم کې ذکر کړي. یو لوی باب دی، عباد الرحمن سره هم تعبیر ترنه شوی. دا د مهربانه ذات ځانګړي بندگان دي، خاص بندگان دي الله دې موږ په دې کې راولي. یوه ډله خلک بیا داسې دي چې هغه بیا سوچه کافر دي، الله هم دې ترنه وساتي. براله کافر دي، په ښکاره کافر دي، ځان د اسلام څخه منکر بولي او د اسلام دښمن ځان بولي او د اسلام په دښمنۍ باندې افتخار کوي. د الله عز وجل توحید نه منحرف دي او په دې باندې افتخار کوي، نور خلک هم دې لارې ته رابولي. پټم کافر دي، په ښکارم کافر دي، کفر تکار وایي او د اسلام مقابله کوي. یوه ډله خلک داسې دي. په دې ټولو انسانانو کې دویمه ډله خلک هغه دا صفت والا هم دي. الله دې موږ او تاسو ترنه وساتي. سورة البقره چې کله شروع کیږي نو په 2 آیتونو کې د دوی بیان کیږي، ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم
ام لم تنذرهم لا يؤمنون. هغه کسان چې دوی کافران دي که ته دوی وویروې او که ویې نه ویروې د الله عز وجل عذابونه دوی ته یاد کړي او که یاد یې نه کړي هېڅ تاثیر هم نه ورباندې کوي. بس کافران دي نو دوی ایمان نه راوړي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. الله د دې په زړونو باندې ټاپې والي دي. الله هم دې وساتي. د دې زړونه الله د ګناهونو او د کفر له امله الله بند کړي دي. هدایت یې زړه ته کوزیږي نه.